الحامد و مصلي و بعد د اسلامي امارت عالی قدر رهبرۍ د اسلام سرسپارلو مجاهدینو د حق لارې د شهیدانو درنو کورنیو افغان مؤمن ملت او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو له امله تاسې ته مبارکي وایم. رب جل جلاله مو کړي طاعات، عبادات، صدقې، قربانۍ، حجونه او ټول حسنه اعمال په خپل دربار کې قبول کړه. اخترونه زموږ په سپېڅلي دین کې داسې ورځې دي چې سینې باید پکې له حسادت، کینې او له نفرته ومینځل شي. دا دی د اسلامي نظام د قیام نږدې 2 کاله کیږي. افغانستان تر 4.5 لسیزو وروسته د واحد زعامت تر سیوري لاندې ساه اخلي. ملت ته مو الحمدلله هغه وحدت بیرته راستون شوی چې خپل سپېڅلي دین راښودلی دی او هغه د توحید مبارکې کلمې وحدت دی. موږ هغه ملت یو چې د تاریخ په ډیرو ژورو کې ریښې لرو، ځکه خو د تیرو 20 کلونو د نفاق حسومات نه کړو، جلای نه کړو. دا دی بیرته په واحد صف کې ولاړ یو. سرتاسري امنیت ټینګ دی، عدالت تامین دی، د ځمکني بشپړتیا او سرحدونو دفاع کیږي، حکومتولۍ روانه ده، د زور ویلو او ظلم کولو ټغرو ټول دی، د ټولو سر، مال او عزت خوندي دی. په سلګونو زره جریبه غصب شوی ځمکه بیرته راګرځول شوی، ښارونو کې ښکلا پیدا شوی او بیا رغونه روانه ده. د مخدره مواد کرکیل او قاچاق بند دي او د لږو امکاناتو سربیره روږدي کسان معالجه شول. ګمرکي او مالیاتي عواید مو مرکزي شول. د تحریمونو او ننګونو سربیره مو د سیمې او نړۍ په کچه سوداګري نه ده درېدلی. د غټو لارو د جوړولو پروژې ډیزاین شوی، حتی ځینې د تطبیق په حال کې دي. د بندیزونو سره سره نظام په کورنیو عواید چلیږي او ورځ تر بلې وضعیت مثبت لور ته روان دی. دې بریا افغانانو کې هغه اعتماد په نفس احیا کړ چې موږ کولی شو په خپلو موټو، وړتیا او عوایدو دولتداري وکړو. فساد چې په تیر 20 کلن اشغال کې عام شوی و، تر دې چې یرغلګرو د افغانان د کلتور برخه ګڼله، د اشغال په ختمېدو یې کمبله ټوله شوه. بشپړ شفافیت حاکم دی. همدا روڼتیا مو په خپلې بودیجې اتکا تضمینوي. امنیتي ځواک لله الحمد په عقیدې ټینګ ایمان، عصري وسلو، تجهیزاتو او نظامی روزنې داسې اکمال دی چې د هر ډول کورنۍ او بهرنۍ تهدید له منځه وړلو وړتیا لري. موږ د خپل ملت د راتلونکي لپاره خپل تیر دردونه له پامه وغورځول. ټوله نړۍ ته مو ښه تعامل غېږه خلاصه کړه. هیله ده دا نیت درک شي، ځکه چې د مسایلو حل په اړیکو او تعامل کې ممکن دی. فاصلې زیږوي. د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت په هیواد کې د ښه امنیت د تأمین په موخه د هیواد ټولو والیانو او امنیه قمندانانو ته امر کیږي چې د اختر په شپو او ورځو کې دي د اړوند امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ په مرکز او ولایاتو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسئ. مجاهدینو ته مې پیغام دا دی، هسې چې عالی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله درته لارښوونه کړئ، خلکو سره په ډیر مینه او شفقت چلند وکړئ. په ځانګړي ډول مې پولیسو مجاهدینو ته توصیه دا ده، خلکو سره هسې واوسئ لکه څنګه چې د یو مجاهد لوړ اخلاق حکم کوي، او د امن او نظم په تامین کې هغسې چلند وکړئ چې د پولیس مسؤلیت یې ایجابوي. د اختر په مناسبت له هوایي ډزو ډډه وکړئ او بل چاته هم اجازه مه ورکوئ د خلکو رواني سکون مختل کړي. همدارنګه د اختر په ورځو کې د احتمالي ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره ټولو هیوادوالو ته هدایت ورکول کیږي چې ترافیکي اصول او مقررات په نظر کې ونیسي. ګران هیوادوال دي پورتنی اوامر په پام کې ولري او جدا دي ترېنه لاسنیوی وکړي چې د تخلف په صورت کې له متخلفینو سره قانوني چلند کیږي. همداراز جماعتونو او ټول عبادت ځایونو چې اختر لمونځ پکې کیږي تر امنیتي تدابیرو لاندې دي چې په دې برخه کې د خلکو د حوصلې او همکاري هیله لرو. له خپلو درنو ولسونو مې غوښتنه دا ده، هسې چې تاسې په ملاتړ او قربانیو زموږ سپېڅلي جهاد کامیابه شو
همداسې له خپل اسلامي نظامه ننګه وکړئ. تاسې هر یو د دې نظام یو سپاهي یاست چې په دې حمایت کې به مو بې له شکه د دنیا او آخرت خیر وي. خپلو پولیسو او امنیتي ځواکونو سره د امنیت په تامین کې همکاري وکړئ. د اختر ښې ورځې ولرئ او خپلو درنو کورنیو سره په خوښۍ ونمانځئ. الله جل جلاله دې اسلامي امارت دایمي لري. والسلام علیکم ورحمة الله. د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی.